کله چې زموږ ورور جان یا کزن تره زوی ماما زوی چېرته مسافرۍ ته سعودي ته یا بل وطن ته لاړ شي نو هغې غریبانان مزدورۍ ته لاړ شي او ډېرې سختې پې تېرېږي، پردي مزدوري کوي، د خپل روټۍ نه خبر نه وي، په یو کوټه کې څو کسان پاتې کېږي او دې غریبانان ډېر محنت کوي د دې دپاره چې کور والا ژوند په آرام تېر شي. کله دې مسافر ته کال کلونو کې چټي میلاو شي کور ته روان شي نو دې خپل خپلوانو له یو څو پیټۍ جوړې کړي، یو څو بکسې جوړې کړي، هغې کې سامان واچوي، هر یو کس له جدا جدا خپل د مزدورۍ پیسو باندې او ډېر په خوشحالۍ باندې هغه سامان ځان سره وطن ته راوړي. یقین وکړئ د خپل خپلوان چې د دې مسافر راتلو نه زیات سامانو ته انتظار کوي. خیر کله چې مسافر کور ته راشي او پیټۍ کولاوي کړي او هر چا له جدا جدا سامان په لاس کې ورکړي، په دې کې بیا خپل په کورنۍ کې داسې خلک هم وي چې هغې خوشحالۍ په ځای باندې خفګان جوړ کړي چې دا دې ما له څه راوړو، ما خو تا نه دا تمه نه وکړي، ما خو دا ویلو تا ته، ما تا ته هغه ویلو چې ما له دا راوړه هغه راوړه. دو دې ته نه ګوري دا غریب مزدور دی، مسافرۍ کې ناست دی، کورنۍ نه لرې دی، وطن نه لرې دی، بس خپل ډیمانډ شروع کړي، هغه چې څه راوړي هغې باندې الټه خفګان اظهار وکړي. مسافر غریب حیران شي دومره په خوشحالۍ باندې شیزونه اخیستي وو او تاسو ته یې راوړي وو، دوی هغې باندې خوشحاله نه شو بلکې خفه شو الټه رانه، او هغه غریب خپل په راتلو باندې خپل د سامان په اخیستو باندې حیران شي او پښیمانه شي. مسافر وروره دا خلک هیڅ کله نه خوشحالېږي، که تاسو خپل زړه هم راوباسئ لاس کې ورته ورکئ، دوی هغې باندې هم خوشحاله نه دي، د خپل خپلوان چېرته نه خوشحالېږي او همیشه څه نه څه نقص خامخا راوباسي او د انسان زړه چې دی هغه خفه کوي. نو ښه دا ده چې کله هم راځي دې خلکو له هیڅ هم مه راوړه، ښه دا ده خپل ځانه راشه خپل کور ته، خپل وروڼو خویندو سره، مور پلار سره، او که کور ودانې دي نو هغې سره ښایسته ورځې شپې تېرې کړه او بیا په آرام سره بسم الله وکړه او بیا خپل مسافرۍ ته واپس لاړ شه. ځکه دا کم خلک چې ګیلې کوي یا خفه کېږي نو دا خلک ته په هیڅ قیمت باندې هم خوشحالولی نشي، خو چې کوم ستا قریبي رشتې دي، نږدې رشتې دي، خوږې رشتې دي، هغو سره وخت تېر کړه، هغوی له که ته څه راوړي که څه رانه وړي نو هغوی بیا هم په تا باندې خوشحاله وي، دعاګانې درته کوي ستا کامیابۍ ته، ستا عمر درازي دپاره. او زما درته هم ډیره دعا ده چې الله دې تاسو کامیاب کړي، الله دې هر مسافر لا په وطن باندې کار ورکړي چې خپل کورنۍ سره په وطن کې دننه ناست وي، کار لځي او خوشحاله عمر چې دی هغه تیروي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.